دا د نورستان مرکز پارون دی چیرته چې 13 ورځ یوه پیښه رامنځته شوله او ګڼو هیوادوالو ته ځاني او مالي تلفات واړوله. نو تقریبا د پیښې له وخته 25-26 ساعته لا تېرېږي، خو اوس هم د ژغورنې عملیات روان دي او موږ چې کله د مسؤلینو سره خبرې وکړلې تر 14 پورې جسدونه راویستل شوي دي او د نورو د راویستلو هڅه روانه ده، خو دقیقا داسې معلومات نشته دی چې دلته به څو نفرو ته زیان اوښتی وي. خو مالي تلفات به حده ډېره اوښتي دي او په ویډیوګانو کې تاسو ګورئ چې بیخي داسې د وحشت حالات دي، ځکه هغه خلک چې دلته تلفات ورته اوښتي د هغې اقربا د هغې خپلوان ټول ورته په انتظار دي او کله چې کوم جسد راوځي نو د هغې څارنه کوي تر څو هغه خپل اقربا سره پیدا کړي. نو ومې غوښتل چې د پارون دغه تازه وضعیت تاسو سره شریک کړو. اوس هم دا د ژغورنې عملیات روان دي. 13 ورځ شاوخوا 3 بجې د نورستان مرکز پارون کې د زیاتو اورښتونو له امله شدید سیلاب راووتله چې له امله یې ګڼ شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تقریبا سلګونه هیوادوال لا هم نادرکه دي. د لومړنیو معلوماتو په اساس تر دې دمه د 14 تنو جسدونه موندل شوي دي او د نورو لټون لپاره جدي هڅې روان کړي دي. دغه ساحه کې چې تاسو ګورئ پرون راهیسې تقریبا ولایتي ادارې رهبریت لاندې د امنیه قمندانۍ استخباراتو او نور امنیتي ځواکونو او عام ولسونو په پراخه کچه باندې لګیا دي د جسد راویستلو یا د جسد موندلو هڅې پیل کړي دي او د حکومت یعنې خپل امکاناتو نه په استفادې ټوله هڅه په همدې کړې دی چې دغه د ورک شوو عزیزانو د لادرکه هیوادوالو جسدونه پیدا کړي او یعنې ولایتي ادارې خپل ټول شته امکانات پر لار اچولی دي. انشاءالله کوشش روان دی چې دغه ورک شوي هیوادوالو جسدونه پیدا او خپلو کورنیو ته وسپارل شي.